جی جی 12 امام کو مانتے ہیں ہم شیعہ. اچھا تم پشتو جانتے ہیں؟ نہیں نہیں پشتو نہیں جانتے بھائی. اچھا بولو. اگر آپ اردو میں رہنمائی فرمائیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. یہی کوشچن ہے میرا کہ مطلب واقعی کربلا میں جو ہے وہ میرے ابھی دوست یاسر کہہ رہے تھے کہ مطلب جو ہے وہ یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ جو ہے نا امام زین العابدین آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل چوتھے امام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہے جو واقع کربلا میں موجود تھے. اگر دی تاسو کتاب صورت ہے اپنا کتابوں سے ورتا دے صورت بھائی آپ کی کتابوں سے. السلام علیکم ورحمۃ جی جی آپ کا کتابوں سے اگر 20 کتاب اور 20 مراجع اور روایات سے ہم ثابت کر لیا کہ امام حسین علیہ السلام شیعہ لوگ شہید کر لیا اور اس پہ کوئی دخل نہیں تھا یزید کا اور شام کا حکومت اس ٹائم شام میں حکومت تھا اس کا کوئی دخل نہیں تھا. بعد انشاءاللہ آپ کا کتاب جو ہے 20 25 30 50 100 کتاب سے ہم ثابت کرے گا انشاءاللہ. بعد میں تم حق قبول کرے گا؟ جی جی آپ بتائیں. میں بالکل ایسی بات ہے ہماری اپنی کوئی کتاب ہوگی تو. لیکن اب معذورت چاہتا ہوں میرا اردو صحیح نہیں ہے یا 20-25% اردو معلوم ہی ہے لیکن زیادہ معلوم نہیں ہے. بعد ہم تم کے ساتھ اردو میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. صحیح ہے شفیق بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. آپ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. آپ اچھا بول رہے ہیں. اچھا دما مایک را په دما کیمرا را خلاص کړی دما کیمرا را خلاص کړی اکاؤنٹ ته نشته قاری سے محترم بره. دما کیمرا را خلاص کړی افغان صاحب د اکاؤنٹ ولا روشت کا آپشن وچو قاری صاحب ښه مائک ولا میوٹ کو اس کو شور کی افغان سے مائک ولا میوٹ کا دا اوس څه کیسه سره نسته آپشن ولی لکه چې بیا موږ ته په کار شوی دی چې نا وخت راځي دغه به د حال وي کله سړیتوب سته تاسې کله سړیتوب سته لننه باندې بلا کړي ښه بلا کې کړي الله بس پاتې یو د تقاری سے دا بلا کړي دا ټول ورځ د دې الله مولي له داسې حاله وساتي. ښه شفیق بھائی ابھی سنو. جی جی شفیق بھائی اے دیکھو اے آپ شریف المرتضی معلوم ہے؟ استاد مرتضی مطہری معلوم ہے آپ کو؟ اور استاد مرتضی مطہری بالکل نام سنا ہوا ہے لیکن مجھے زیادہ کتابوں کا ریفرنس کا نہیں پتہ. آپ بس مجھے ریفرنس بتاتے رہیں تاکہ میں بھی تھوڑا سا نوٹ کر لوں. صحیح. یہ ملحمۃ الحسینیہ یہ ملحمۃ الحسینیہ استاد مرتضی مطہری 3 جلد ہے 3 جلد 3 ہے اور اس کتاب کا صفحہ 34 ہے. 34 صورت ہے چلو دیر سوتا محترم 34 ہے. اے استاد مرتضی مطہری کیا فرماتے ہیں؟ ادھر دیکھو ان الامام الحسین علیہ السلام. تم عربی بول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں میں نہیں بول سکتا میں صرف اردو. ان الامام الحسین علیہ السلام لم يقتل على يد اليهود. یہ آپ کا بڑا مرجع ہے استاد مرتضی مطہری. اس کا ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بدستہائی یہود شہید نہیں ہو گیا. او النصارى ندی نصاراو او المجوس دا ورته ترجمه کوي ندی نصاراو ندی مجوسیانو جی جی او مشركي العرب او ولا حتى على يد اهل الرد منهم. امام حسین علیہ السلام نہ یہود شہید کیا ونہ نصارہ شہید کیا ونہ مجوس ونہ مشرکی العرب ونہ لوگن جو مرتد تھا یہ لوگن شہید نہیں کیا. بل انه قتل بأيدي المسلمین
بلکہ بدستهای مسلمین شهید شد. بل وحتى على يد اصحاب ابيه بلکہ بدستهای اصحاب پدر حسین علیه السلام چه شی ورته وایي؟ بدستهای شیعی علی رضی الله عنه شهید شد. باب حسین علیه السلام پلار ته څه شی وایي؟ پدر وایي څه شی ورته وایي؟ په اردو کې ورته باپ وایي. باب حسین علیہ السلام کا باپ کون تھا شفیق بھائی؟ حضرت علی علیہ السلام. حسین علیہ السلام جو لوگ شہید کر لیا وہ علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ تھا. دیکھو بل وحتى على يد اصحاب ابيه. ادھر دیکھو ولم يكن القتلة من اهل الشام. یہ حسین علیہ السلام قاتلین دی شام خلق نو. دور ترجمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلین شام کے لوگ نہیں تھے. اگر یزید ایک کام کیا یا شام یا دی شام خلق کا نور خلق وای نو دلتا بریتا استاد مرتضی مطهری ویلی وای سدا دی شام خلقو. اگر شام کے اور لوگ ہوتے تو آپ کے استاذ مطہری کہتے کہ یہ شام کے لوگ ہیں. شام کے لوگ ہیں. ادھر دیکھو بل كانوا من اهل الكوفہ بلکہ دغه خلق دی کوفی خلقو. لوگ کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ابھی ادھر دیکھو شفیق بھائی بل كانوا من اہل الکوفہ اے لوگ کوفی سے تھا یعنی اہل کوفہ تھا. ابھی استاد مرتضی مطہری دوسرا اول جلد سے بتائے گا کہ اے لوگ اہل کوفہ کون تھا. صحیح 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 صحیح. اے لکھو 34 صفحہ ہے اور مستودع الملحمۃ الحسینیہ اس کا 3 جلد ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن ابھی اس کا دوسرا کتاب پہلا جلد ہے الملحمۃ الحسینیہ استاد مرتضی مطہری جزء الاول. ادھر دیکھو اس کا کتاب کا کون سا صفحہ ہے؟ 129 صفحہ. جی ادھر دیکھو بھائی جان ولا ریب کوئی شک نہیں ہے فی ان اہل الکوفہ اہل کوفہ لوگ کانوا من شیعت علی ابن ابی طالب. ادھر دیکھو فی ان اہل الکوفہ کانوا من شیعت علی ابن ابی طالب. ادھر دیکھو بعد میں سبحان اللہ استاد مرتضی مطہری فرماتے ہیں ہیچ کوئی شک نہیں ہے جو اہل کوفہ تھا وہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ تھا. ٹھیک. وَأَنَّ الَّذِينَ اغا کسان صورتوائی اغا کسان لوگ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام شہید کیا ادھر دیکھو ہم شیعہ ہم شیعہ. ابھی دوسرا کتاب بتائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. نور المبین کتاب ہے السید حسین الطالب. نور المبین ایم سید ہے آپ کا آپ لوگوں کا بڑا عالم ہے السید حسین الطالب النور المبین فی فضل الصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ رَجَعْنَا إِلَى مَعْرَكَةِ الْكَرْبَلَا کموگ ویرا پس سود کربلا جنگ تھا. اگر ہم واپس ہو گئے کربلا کی جنگ کی طرف آغا جنگ سے پغ کی امام الاولیاء حسین علیہ السلام شہید شو. وہ جنگ جس میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے. لوجدنا ان الذين حاربوه وقتلوه مب پیدا کو سے آغا کسان سے جنگی اور سره کڑے شہید کڑے دا ہم پیدا کریں گے ان لوگوں کو جو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی اور شہید کر لیا اور شہید کیا. كانوا من المحبین له قبل ذلك دوی دی امام حسین علیہ السلام محبت کون کی ولدین مخکی. پہلے یہ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے. ابھی دیکھو یزید آپ کا عقیدہ ہے یزید کوئی محبت نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. یہ کون تھا؟ محبین له قبل ذلك جو لوگوں امام حسین علیہ السلام شہید کیا وہ پہلا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ محبت کر لیا اور اس کا محبت لوگ تھا.
ہو قاری صاحب، اس سے پہلے ان لوگوں نے محبت کیا حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر دھوکہ دیا بعد میں. ابھی دیکھو امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ یہ دیکھو ایک بہترین، ایک آپ کا صحیح ترین کتاب ہے طبرسی کا الاحتجاج. دیکھو اوپر الاحتجاج، اس کا 2 جلد ہے اور اس کا 40 صفحہ ہے طبرسی کا. ایک بڑا محدث ہے آپ کا. ادھر کیا فرماتی ہیں، اس سے پہلے ایک صفحہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے جو شام پہ پہنچ کیا دس ورتوئی سے پہنچ گیا، صحیح نہیں پہنچ گیا. امام زین العابدین علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام تدا خبر راغلی و سی یزید دی وزنی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات آئی تھی کہ یزید آپ کو مارنے والا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ورتوی لا بد قاتلی کتما خامخا وزنی. زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ مجھے لازم مارنا چاہتے ہو، یزید کو کہہ رہا تھا. تو دی موږ دغه ښځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم ته ولېږله یو چا سره. آپ ہماری یہ جو زنانہ ہے یہ حرم میں بیچ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے ساتھ بیچ دو. فقال له يزيد لعنة الله. يزيد وویل یزید نے بولا سی لتانا بغیر به هیڅ څوک دا ښځې نه بیایي مدینة المنورې ته. آپ کے علاوہ کوئی یہ زنانہ نہیں لے کے جائے گا مدینے تک. لعن الله ابن مرجانه. الله دی لعنت وکړي په عبید الله ابن زیاد دی مرجانی په زوی باندې. اللہ لعنت کرے ابن زیاد قاری صاحب، وہ عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پہ، جو حضرت حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. فوالله ما امرته بقتل ابيك. او اللہ قسم سے ما دته امر نہ وکړی سی حسین علیہ السلام شہید کړه. یزید کہہ رہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس کو امر نہیں کیا تھا کہ آپ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کرو. قسم کھا رہے اللہ کی قسم. یہ آپ کا کتاب ہے، یہ اہل سنت کا کتاب نہیں ہے. اور اس کا امام زین العابدین علیہ السلام کا ساتھ گفتگو کر لیا یزید، اور امام زین العابدین علیہ السلام قسم اٹھایا، والله فوالله قسم وکړل چې ما د دې امر نه ده کړی چې حسین علیہ السلام شهید کی. وای کچيري زدي دې جنگ مسیر وای نو ما به هیڅ کله امام حسین علیہ السلام نو شهید کړی. میں اس جنگ کا بڑا تھا، یعنی سردار جو ہوتا ہے بڑا، میں کبھی بھی امر نہیں دیتا کہ آپ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کرو. بیا یې بهترین جائزه ورکړلې. جائزے تو اس اردو کی سوئی قاری سے یعنی دغه تحفے یاد ہے وہ گفٹ. پھر بہترین تحفے دیا یزید نے. او دای او ټول اهل بیت و زنانه مدینه المنوره ته رخصت کړلې. اور یہ اور اہل بیت کے جو بھی زنانے تھے وہ سب اہل بیت میں مطلب مدینے تک رخصت کر دیے کہ آپ جاؤ. سمجھ آئیے بات؟ جی سمجھ آئیے. یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آیا اور یزید کو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو. تو یزید نے بولا کہ نہیں. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہماری یہ جو عورتیں یہ مدینے تک پہنچا دو. تو یزید نے کہا کہ نہیں، یہ آپ ہی پہنچاؤ گے، آپ ہی لے کے جاؤ گے. اس کے بعد یزید نے تحفے دیے، اور یزید نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم کہ میں نے عبداللہ ابن مرجان کو یہ امر نہیں دیا تھا کہ آپ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کرو، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہو. حضرت حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ یزید نے لعنت کی ہے. یہ بھی آپ کی کتاب ہے، آپ کی ہی کتاب ہے. ابھی اور بات سنو بھائی جان، ابھی اور بات سنو. اے آپ کا بڑا امام ہے، ادھر دیکھو، الامام سید محسن الامین اعیان الشیعہ. دا دی شیعو دی تاریخ لوی کتاب دا. یہ آپ کا بڑا کتاب مؤرخ اور امام اور سید ہے.
اس کتاب کا اول جلد ہے. زه به هم لږ اردو وایم سجده مې سي ښه تاسې مه راسره په تنګېږئ. سمه ده قاری صاحب. دا ډېرې شپې مې اردو نه ده ویلې نو په خوله مې الفاظ سم نه راځي. کتاب کا نام دوبارہ دکھائیں گے ایک دفعہ؟ الاعیان الشیعہ پہلا جلد ہے اور اس کا مصنف کون ہے؟ الامام السید محسن الامین ہے. یہ آپ کا بڑا مرجع ہے. تاسو صورت ہوئی تاسی تاسو صورت ہوئی کا آپ کا جی جی. اس کتاب 26 صفحہ ہے. اس کتاب میں 26 صفحہ. ادھر دیکھو البحث الثالث في الإشارة إلى بعض ما وقع على أهل بيت وشيعتهم من الظلم. در اس باب میں جو اہل بیت کا ساتھ ظلم ہو گیا، شیعہ کا ساتھ ظلم ہو گیا، ادھر تھوڑا نیچے آ جاؤ. ایک بڑا بحث ہے ادھر، لیکن تھوڑا صبر کرو، یہ صفحہ بڑھ کرے گا. ثم بايع الحسين عليه السلام. حسین علیہ السلام کا ساتھ بیعت کیا. من اہل العراق، اہل عراق 20,000 20,000 لوگ بیعت کیا. کتنا؟ 20,000. 20,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کیا تھا. بالکل خط بھیجا تھا. غدروا به. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ غدر 20,000 لوگ جو بیعت کیا اس کا ساتھ. بالکل ایسے ہی. وبیعته فی اعناقهم. امام حسین علیہ السلام کا بیعت دی حسین علیہ السلام بیعت دی دوی پہ غاڑو کیوں. حسین علیہ السلام کی بیعت ان کے گلوں میں تھے، یعنی ان لوگوں نے بیعت کی تھی تازہ تازہ. فقتلوه اور شہید کیا. اور قتل کیا، شہید کیا. کون سا؟ جو لوگ اس کا ساتھ بیعت کیا، 20,000 کوفے کے لوگ، جو لوگ اس کا ساتھ کیا کیا؟ بیعت کیا. اور اس کا ساتھ ابھی دوسرا کتاب ہم دیکھ بل کتاب در تپسی در تخیم سے خود سر خلاص. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے بالکل ذہن کھل جائے. اہل کوفہ کون تھا؟ پہلا کتاب ہم بتایا کہ اہل کوفہ کانوا من شیعت علی ابن ابی طالب. علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ تھا اہل کوفہ، سب اہل کوفہ. ابھی ایک کتاب دیکھو بھائی جان، اے مفید تم جانتے ہیں شیخ مفید؟ شیخ مفید یہ شیخ الطائفہ ہے. آپ لوگوں کا بڑا جو بڑا امامہ ہے، اس کا بنیادی عالم ہے. اس کا ایک کتاب الارشاد شیخ المفید، اس کا 2 جلد ہے، جزء الثانی اس کتاب کا. ادھر دیکھو 2 جلد ہے اور 38 صفحہ ہے. 138 وائی 38 صفحہ میں. ادھر دیکھو، غور سی سنو بھائی، شفیق بھائی غور. جی جی. امام حسین علیہ السلام کو کون لوگوں خط بھیجا؟ خط معلوم ہے؟ جی جی خط پتہ، دعوت نامہ. هاني بن هاني السبيعي وسعيد ابن عبد الله الحنفي، وكتبوه إليه بسم الله الرحمن الرحيم للحسين ابن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين. کون لوگوں دعوت کیا امام حسین؟ اب لوگ آپ کا انتظار کر رہی ہے. لا رأي لهم غيرك. لتانا بغیر بل څوک نه لري دا خلق. آپ کی علاوہ اور کوئی نہیں مطلب لیڈر رکھتا یہ لوگ آپ کے منتظر. عجل تلوار کرو ثم العجل واب دوبارہ لکھایا تلوار کرو والسلام. بعد میں نیچے دیکھو وكتب شبث بن رب اما بعد. دغه ټولو کسانو خطونه ورته ولیکل حسین علیہ السلام ته. یہ سارے لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین علیہ السلام کو، او ورته خط کې لیکلي و چې باغونه شنه سوي دي او د میوو موسم ده.
تو میں لکھا تھا کہ باغ جو ہے وہ ہرے ہوئے اور میووں کے موسم ہے. ته د مو خواته راسه موږ به د تا دپاره لښکر جوړ سو. ابھی دیکھو شفیق بھائی ایک کتنا لوگ ہیں جو خط بھیجا اور حسین علیہ السلام دعوت کیا. اے عمرو بن الحجاج دیکھو کربلا میں کون پانی امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیا. اے آدمی دیکھو عمرو بن الحجاج الزبیدی. صحیح ہے؟ لکھو اب لکھو ابھی ادھر دیکھو. تھوڑا صبر کرو تھوڑا صبر کرو. قاری صاحب تو ہور بل کڑے دی بیشی. ایک دیکھو ایک کربلا میدان میں امام حسین علیہ السلام کا کیا ارشاد فرمایا. الارشاد شیخ مفید کا کتاب ہے اور اس کتاب کا 2 جلد ہے اور 98 ورتوائی کا 98 دے کنا 98 ورتوائی 98 صفحہ. جو کربلا میں جنگ شدید ہو گیا. ثم قال لهم حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. دیکھو فنادا, امام حسین علیہ السلام آواز کیا, یا شبث بن ربعی, یا حجار ابن ابجر, یا قیس ابن الاشعث, یا یزید ابن الحارث, الم تکتبو الی. د دې ټولو نمونه یې ورته واخیستل چې تاسو ما ته خطونه نه رالیکل. ساروں کے نام لیے کہ آپ لوگ مجھے خط نہیں بھیج رہے تھے. چې میوې پخ سوي دي او باغونه شنه سوي دي. څه سلو څه غضب در باندې وشو. بلې ورته ترجمه مائک میں بندو معذرت سرا, وہ میوے پکے ہوئے اور باغ ہرے ہو گئے. تاسې دا خطونه رالیږل اوس د ما په مقابله کې راغلي یاسته او له ما سره جنګ کوئ بیرته. دا دی آپ لوگ ہی خط بھیج رہے تھے اور ابھی میرے مقابل آئے اور مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو. عمرو بن الحجاج الزبیدی دا هغه کس ته چې په امام حسین علیه السلام باندې اوبو بندي کړي وې. دا وګوره الارشاد 2 جلده 86 صفحه ده. 86 شپږ ته وایي. هو قاری سے محترم ماشاءالله را طریقی خدای موبی خو بنیادونه بس از دکیگی مینون نخری خو ماشاءالله وایسته ماشاءالله وایسته ماشاءاللہ قاری سے. ادھر دیکھو جو کربلا میں جنگ شدید ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کو پانی نہیں دیا, او کون تھا؟ دیکھو فبعث عمرو بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس. عمر بن سعد عمرو بن الحجاج له 500 سورو کسانو سره ولېږل. اب لیا قاری صاحب نے یہ بندے 500 لوگوں کے ساتھ بھیج دیے او دای لاړل په اوبو باندې قبضه ولګوله او حسین علیه السلام ته یو قطره اوبو نه ورکولې. یہ لوگ چلے گئے اور پانی پہ قبضہ کیا اور حضرت حسین علیہ السلام کو ایک قطرہ تک پانی نہیں دے رہے تھے. دا عمرو بن الحجاج دام شیا ده او هغه مخکې نومونه سمې درته وښودل هغه هم ټول شیعګانو. یہ جو نام بتائے قاری صاحب نے یہ بھی شیعہ ہے اور اس سے پہلے جو بتائے وہ بھی سارے شیعہ ہیں. اچھا میں ایک چیز یہاں پوچھنا چاہوں گا, ایک چیز بولو. یہ جو عمر ابن سعد ہیں یہ کوفے کے گورنر جو ہے وہ ابن زیاد جو ہے وہ ابن زیاد ملعون او تو ملعون ہے او تو لعنتی ہے انہی کے ساتھ ہے نا. یہ ایم لعنتی ہے کہ کوئی آدمی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا اور لعنتی ہے. لیکن ابھی ہم بتائے گا کہ جو خیانت کیا وہ سب شیعہ تھا. جو خیانت کیا وہ سب
بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اپنے عالموں سے بھی سنا ہے کہ مطلب جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو نماز شب میں ہوتے تھے وہ لوگ بھی امام حسین کے خلاف جنگ میں تھے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. ابھی ادھر دیکھو پہلا امام حسین علیہ السلام سے پہلا الارشاد شیخ مفید کا کتاب ہے. ادھر دیکھو جو امام حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل بیجا کوفی تیولے گل مسلم ابن کوفے کو عقیل بھیجے تھے، بالکل ایسے ہی ہے، سفیر بنا کے بھیجا تھا. سفیر بنا کے بھیجا. اے دیکھو ابھی ادھر دیکھو و امام مسلم ابن عقیل کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم جہاد کرے گا. فبايعه اہل الكوفة على ذلك وعاهدوه. مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت کیا اور وعدہ کیا، عہد کیا اور ضمانت دیا. امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دی نصرت ضمانت ہی ورکڑل. امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو ضمانت دی ہے. اوس کله وخت کې چې لږ موده تېره سوې وه حتی نکثوا بیعته، نو دغه بیعت لمسلم اور ذلیل کر دیا واسلموه اور تسلیمی کړل. اور تسلیم کیا. فقتل بینهم ولم يمنعوه. دی دوی په منځ کې شهید سول او هیڅ کومک مدد د مسلم ابن عقیل ونه کړل. ان کے درمیان والسلام کی انہی نے قتل کیا اور شہید کیا. بعد میں ادھر دیکھو بھائی جان شفیق بھائی مسلم ابن عقیل ویل زر ترجمہ کرتا زر کو مسلم ابن عقیل نے ایک بندے کو کہا ابتدی ما خبر حسین علیہ السلام تو دیو چاپ زب ورور سوا کہ آپ میری باتیں حضرت حسین علیہ السلام کو کسی کے ذریعے سے پہنچا دو. او ابن عقیل و ادرتوائی اور ابن عقیل کہہ رہا ہے آپ کو تدیل خلق سر لدی قوم سر بندی دا یہ اس قوم کے ساتھ بندی ہے او دای خبر نہ دسی بیگا تا کی دای سی شہید سی اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رات کو شہید ہو جائے گا. او دای وائی مسلم ابن عقیل درتا اور مسلم ابن عقیل کہہ رہا ہے ارجع فداك ابي وامي باهل بيتك دی ما مور پلار دلتانا قربان سی تو او اهل بیت ټول واپس سیا. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ اور اہل بیت سارے واپس ہو جائے. حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں او تا دی خطا نہ باسی دی کوفی خبر اور آپ کو غلط نہ کر دے یہ لوگ کوفے کی لوگ. فانهم اصحاب ابيك دا دی تا دی پلار شہیدی یہ آپ کے والد کے شیعہ ہیں. قد كذبوك دوی تا تم دروغ ویل دی یہ ان لوگوں نے آپ کو بھی جھوٹ بولا ہے او دی دروغ جن خلقو هیڅ رأی نستا اور جھوٹے لوگوں کے کوئی راہ نہیں ہے، یعنی مطلب کوئی ادبار نہیں ہے. امام اے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ ورتا دا خبر وکړه چې دا دی تا دی پلار شهید فانهم اصحاب ابيك. مسلم ابن عقیل نے یہ بات کی کہ یہ آپ کے والد کے شیعہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اوس راځي یو بل ځای ته PDF خود سره خډيري پرتی دی پتی ماشاءالله. دا مې ټول سره یو ځای کړی دا کتابونه په خو به ډیر راته تکلیف وو چې کتاب به مې پیدا کول کله به مکتبه بندي وی کله څه شي. په دې کتاب کې شفیق بھائی اعلام الورا باعلام الهدى دا دی تبرسی کا کتاب ہے. آپ لوگوں کا بڑا عالم ہے اعلام الورا باعلام الهدى. ادھر دیکھو
فلما بلغ الحسين صلوات الله عليه قتل رسوله، امام حسین علیہ السلام جو وقت اس وقت ورته سکاله خبر شو چې مسلم ابن عقیل شهید سوی ده. حسین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہوا ہے. مسلم ابن عقیل سکاله هغه خط ورته راولېږل چې دا د تا د پلار شهید خیانت در سره کوي او مدینه مکې ته واپس سه. اوس هغه خط امام حسین علیہ السلام په کربلا کې وایي. جو مسلم ابن عقیل نے جو خط بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا تھے، اور یہ ابھی آخرہ کی بے ہوئے قاری سے دا د تا د پلار شهیدی یہ آپ کے والد کے شیعہ ہے، آپ واپس ہو جائیں مکے کی طرف. نو په کربلا کې دغه خط راوېستل، مسلم ابن عقیل خط راوېستل ورته. تو کربلا میں یہ خط نکالا مسلم ابن عقیل کا، یہ حضرت حسین علیہ السلام نے نکالا. ثم أخرج إلى الناس كتابا فيه أما بعد فقد آتانا خبر فظيع. حسين عليه السلام خط راويستل او دا خبر يوكل لسي مقتدي مسلم ابن عقيل قتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وعبد الله ابن يقتر. دا خط را رسيدل دا سيدا طول شهيدان سوي دي. جو خط مسلم ابن عقیل نے بھیجا تھا حضرت حسین علیہ السلام کو، یہ کربلا میں نکالا اور یہ کہا کہ یہ شہید ہوئے. اور فرمایا وقد خذلنا شيعتنا، موږ ذلیل کړلو خپل شیعه و ذلیل کړو او خیانت را سره وکړل. ہمیں ذلیل کیا شیعوں نے اور اپنے شیعوں نے کیا دا ټکی ته خیانت کیا. شیعہ دیکھو شیعہ لکھا ہوا. اے اب کا کتاب ہے ابھی اور صبر کرو. اے امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا قول ہے؟ الاحتجاج للطبرسی، اس کا 2 جلد ہے اور اس کا 25 صفحہ ہے. خطبہ زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام زین العابدین فقال زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اور خفیف یعنی ضعیف صوت باندی، اس صوت سے کہا، فرمایا ان هؤلاء يبكون علينا، دغه خلق په موږ باندې زاړي کوفي خلق. لاري سبيانو قاری سے یہ لوگ رو رہے، يبكون علينا، دغه خلق په موږ باندې و زاړي، یہ لوگ رو رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ کوفے کے لوگ. فمن قتلنا غيرهم، لتاسونا بغیر مچا وزلو، آپ لوگوں کے علاوہ ہمیں کس نے مارے ہیں؟ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام مرتوائی دا ورته ترجمه کسی تاسی خموک شهیدان کړل دا اوس په کربلا کې اوس را باندې زاړیم. امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کربلا میں شہید کیا اور ابھی ہمارے اوپر رو رہے ہو. شابس مائک ته می قریش ګوته ورکم غواټچ کله کله بند شي، مایک بند پاتې شي. ہاں ابھی ادھر اور بات سنو، ابھی اور بات سنو. یہ دیکھو الارشاد 2 جلد اور 34 صفحہ ہے. ادھر دیکھو وبلغ اهل الكوفة هلاك معاویہ، کله سی خبر ورسید دی کوفی خلقو ته معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شوی ده. جب خبر پہنچا کوفی کے لوگوں کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہوا یعنی شہید ہوا، فاجتمعت الشیعة بالکوفہ، طول شیعہ را یوزای سول په کوفہ کی. گوری دی شیعہ لفظ تم گوری، سارے شیعہ کوفے میں اکٹھا ہو گئے. فی منزل سلیمان ابن سرد، وکور دی سلیمان ابن سرد کی، گر ابن سلطان نے قاری سے سلیمان گر ابن سلیمان کے گھر میں. او دا خبر شکری ادا کرل سی معاویہ رضی اللہ عنہ ہلاک شوی ده، اور اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا ہے. وانتم شیعة دی امام حسین علیہ السلام شیعہ است و شیعة ابیه او دی امام علی رضی اللہ عنہ شیعہ است. دوبارہ وہ قاری سے برابی دی پکی ہوئے ورته ویل سی حسین علیہ السلام مکی ته راغلی ده له سره دی بیعت کولو سی تاسو دی حسین علیہ السلام شیعه است او دی غدی پلار شیعه است.
اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ جو آئے ہیں وہ شیعہ ہے. دا اوس ته څه سره وایې او دی الله بنده قاری صاحب دغه دی راته وایي کنه حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا شیعہ چی دی. حسین ادھر کس کا گھر میں جمع ہو گیا؟ فاجتمعت الشیعۃ بالکوفہ، یہ سب شیعہ جمع ہو گیا کدھر؟ سلیمان بن سرد گھر پہ سب شیعہ جمع ہو گیا اور بتایا کہ حسین علیہ السلام مدینے سے خارج ہو گیا مکے پہ، وانتم شیعتہ، آپ لوگوں امام حسین کا شیعہ ہے اور تم لوگوں اس کا باپ کو شیعہ ہے. فَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ نَاصِرُوهُ وَمُجَاهِدُوا عَدُوَّهُ، اگر آپ لوگوں اس کا نصرت کر رہی ہے اور اس کا ساتھ جہاد کر رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو لوگ دشمن ہے اس کا ساتھ تم جہاد کر رہے ہیں، تم امام حسین علیہ السلام کو خبر کرو، اس کو خبر دے دو کہ ہم لوگ آپ کا ساتھ ہے. اگر تم اس کا ساتھ نصرت نہیں کرتے ہو اور جہاد نہیں کرتے ہیں، اس کو غرود هغه مخه تاباسیه، هغه ته بی ځای غرور مه ورکویه، ان کو دھوکہ نہ دو، بلا وجہ کسی چیز پہ وہ نہ کرو. قالوا لا، سب شیعہ بتایا کہ نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرے گا، بل نقاتل عدوه، بلکہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام دشمن کے ساتھ جہاد کرے گا. ونقتل انفسنا دونه، او مخبل زانون علیہ السلام کے ساتھ ہم نصرت کرے، اس کا نصرت کرے گا، اس کا امام حسین علیہ السلام کا جو دشمن ہے اس کا ساتھ مقابلہ کرے گا، جہاد کرے گا. جو کربلا میں آیا ابھی امام حسین علیہ السلام کا بات سنو. لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ قاری صاحب ډیر خروان. امام حسین علیہ السلام کا کیا بات سنو ابھی. آپ کی تو اردو اچھی ہے، آپ خود ہی بولا کریں نا، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میری. دلته یو حواله زه پیدا کړم په ډېرې بخښنې سره، گزاره را سره وکړي دا د غالبا هو. دیکھو اعلام الورا باعلام الهدى جزء اول شیخ طبرسی، اس کتاب کا 487 ته څه وایي؟ 487 466. یہ لوگوں جو وعدہ کیا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کہ ہم تم کا ساتھ، آپ کا ساتھ ہے، کیا جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ خیانت کیا کربلا میں. ثم رفع الحسین علیہ السلام یده، امام حسین علیہ السلام لاسونه پورته کړل، د دعا دی پاره دعا یې وکړه. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کیا. دعا ہے لیکن نیچے دیکھو فَإِنَّهُمْ دَعُونَا، دغ خلق مگرہ وبللو، وہ نے ہمیں بلایا دیتا مدد و نصرت بکو، کہ ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کی مدد اور نصرت کریں گے. ورست را باندې را واپس ول او مګي شهیدان کړل او شهیدانوي مو. اور وہی لوگ ہمارے اوپر دوبارہ آ گئے اور ہمیں قتل کیا اور شہید کیا. دا ورته ډیر کتابونه دي، دا که زه اوس درته ښیم تر سبا پورې تر 100 کتابونو هم زیات درته ښیم. قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کتابیں، اگر میں آپ کو یہ دکھانے لگ جاؤں تو کل تک میں آپ کو دکھاتا رہوں گا، کتابیں ختم نہیں ہوں. قاری صاحب کیمرہ دکھا ٹکا. او دا ټول دي تا کتابونه دي، اور یہ سارے آپ کی کتابیں، سارے آپ لوگوں کی کتابیں. قاری صاحب اردو اور سروائے دا خوصان ہے. ابھی ادھر سوال یہ ہے شفیق بھائی، یعنی کیوں امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ ہم اہل بیت یزید شہید کر لیا. ادھر ہر روایت ہر کتاب دی کو خذلتنا شیعتنا، لمونږ سره خیانت شیعه وکړل.
موږ تاسو راوبللو خطونه تاسو راته دا اوس څونه کتابونه دا خبرې سمې ورته ترجمه که سړیتوب په ځان کې پیدا که سمجھ گئے. نو کومو خلقو چې خطونه ورلیږلي وو دا ټول شی وو چا جن چې لوگوں نے بیعت خط ورسره کړی وو دا ټول شی وو جن لوگوں نے خط بھیجے تھے وہ بھی شیعہ تھے, جن لوگوں نے بیعت کی وہ بھی شیعہ تھے. چا چې وعده ورسره کړی و چې موږ د مدد و نصرت کوو او د تاله دښمن سره جهاد کوو دا ټول شی وو جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مدد کریں گے اور نصرت کریں گے وہ سارے شیعہ ہیں. لیکن کله چې امام حسین علیه السلام کربلا ته راغلل هغه خلقو مسلم ابن عقیل هم په شهادت ورسول, امام حسین علیه السلام هم په شهادت ورسول, چا چې خطونه ورته لیږل هغو خلقو په کربلا کې اوبه ورباندې بندي کړي وي. جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں آیا تو وہی لوگ ان کے ساتھ مطلب پلٹ گئے اپنے بات سے اور دھوکہ دیا اور قتل کرنے لگے اور پانی بھی بند کیا تھا اس کے اوپر. لدینا مخکې مسلم ابن عقیل په کوفه کې شهید کړل او دوی ورته قتل چا چې بیعت ورسره کړی و. اس سے پہلے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا اور جن لوگوں نے یہ خط بھیجے تھے وہ دیکھ رہے تھے, ان لوگوں نے شہید کیا جن لوگوں نے خط بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. شفیق بھائی ابھی بولو آپ کی کتاب میں کیا یزید کا قول کیا تھا, قسم اٹھایا کہ ہم امر نہیں کیا. ابھی آپ کا سب کتابوں میں دیکھو یزید کا یہ امر نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید کرو, یہ امر نہیں. یزید قاتل تھا, یزید ظالم تھا, یزید فاسق تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ ظلم کیا, واللہ العظیم یہ سب لوگ شیعہ تھا. جو خط بھیجا وہ لوگ شیعہ تھا, جو بیعت کیا وہ لوگ شیعہ تھا, جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا وہ لوگ شیعہ تھا. یہ آپ کا کتاب ہے, سب آپ کا کتاب ہے, واللہ ایک کتاب اہل سنت کا نہیں ہے. اس میں میں اب کچھ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی باتیں صحیح ہیں, کیونکہ ہم نے بھی ایسی سنی ہے کہ مطلب کوفے میں جو لوگ تھے, کوفے کے لوگوں نے جو ہے وہ ایسے ہی 20,000 لوگوں نے خط بھیجا تھا, مسلم ابن عقیل کو شہید کیا تھا. یہ ساری مطلب ہم لوگ سنتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی بالکل باتیں صحیح ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب صحیح نہیں ہے. لیکن ہم اور اہل سنت کے اس پر پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, ان کے نظریے سے ہر اس میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مطلب اس میں جو ہے وہ یزید کا رول ہے, کیونکہ خلیفہ وقت کو کیسے نہیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. اور کوفے میں اس طریقے سے ان کے گورنر ہی تھے نا, وہ ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے گورنر تھے. وہ یزید کا گورنر تھا لیکن یزید کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ کیا امام پہلا لعنت جو بیجا وہ یزید بیجا امام حسین علیہ السلام قاتلین باندې اول لعنت سی ویلې دا یزید ویلې دا. سب سے پہلے لعنت جو بھیجی ہے وہ یزید نے بھیجی ہے. وہ بھی کن کے اوپر؟ وہ جو حضرت حسین علیہ السلام کے قاتل ہے, سب سے پہلے یزید نے لعنت بھیجی ہے ان کے اوپر. وہ اتنا نزدیک نہیں تھا. دیکھو ایک عراق ہے اور دوسرا شام سوریہ ہے, اور ایسا بات نہیں تھا اس ٹائم میں, ٹیلی فون نہیں تھا کہ ٹیلی فون کرو کیا حال ہے عراق میں, کیا حال ہے دبئی میں, کیا حال ہے بڑا چنار میں, کیا حال ہے پنجاب میں. اس ٹائم نہ ٹیلی ویژن تھا نہ ٹیلی فون تھا. لیکن اگر تم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں یزید ایسا کیا, جو مجرم ہے یزید مجرم ہے, جو اس ٹائم امام حسین علیہ السلام کو قاتلین کو جو تھا اس کو سزا نہیں دیا, وہ تو مجرم ہے. میں ابھی ہم ایک سوال پوچھے گا تم سے, امام خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی عثمان ابن عفان شہید ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے؟ جی عثمان ابن عفان سے بعد کون خلیفہ ہو گیا؟ حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام کیوں سزا نہیں دیا اس قاتلون کا جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قتل کیا؟ نہیں, مجھے نہیں پتہ اس کے حوالے سے. وہ یہ بات ہے نہیں ہے, یہ بات ہے اس ٹائم جو لوگوں عثمان ابن عفان قتل کیا
یہ سب لوگ امام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور امام علی رضی اللہ عنہ کا لخکر میں شامل تھا. امام علی رضی اللہ عنہ اس کو پتہ تھا کیوں سزا نہیں دیا, کیا حکمت تھا. وہ ہم سوال نہیں کرے گا, اعتراض امام علی پر نہیں کرے گا. اس کو پتہ تھا کیا حل ہے اس کا, کیا حل نہیں ہے. لیکن جو یزید سزا نہیں دیا امام حسین علیہ السلام قاتلین کا, تو ہم لوگ یزید مجرم اور ظالم ارتوایو ظالم اور مجرم کو مانتے اس بنا بھی جو حضرت حسین علیہ السلام کی. لیکن امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی دی یزید یو خبرم نوا حسین علیہ السلام کی شہادت میں یزید کی ایک بھی بات نہیں تھی. اے تاسو خدای غرق مکړه دما اردو نه د زړه تر پسې خان دیمه بیا ولا کې بیخي خبر. ماشاءاللہ قاری صاحب زبردست, ډیر زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای مو بیر خو بنیادونه باساتون نو خو چې د کومه کانونو زبردست. قاری صاحب صحیح روان قاری صاحب بیخي صحیح ده. قاری صاحب صحیح ہے. زما سوال دی. سجاد بھائی ودرېږه موضوع خلاص شي تاسو جواب درکړئ. قاری صاحب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ صبر دا پریږدي د افغان صاحب مکو. سید زاده صاحب مایک کوله. یا سر علی سلام. شفیق صاحب تاسو خبر خلاصه سو کله سوالونه دی پاتې دي. یہ سوال اور ہے نہیں مجھے کافی حد تک آپ نے کلیئر کر دیا اور میں اس پہ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کروں گا اور انشاءاللہ کچھ اور جو ہے نا اس کے ساتھ کبھی انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. انشاءاللہ موږ د تاسو په خدمت کې یو. یاسر صاحب له تاسو نه مننه, لدی سره کوشش وکړیا چې الله جل وعلا هدایت ور نصیب کړي او الله جل وعلا د اهل بیت حقیقي دین او عقیدې ته راولي. امین. ډیر مننه مولوی صاحب, تاسو ډیر مننه. شکریہ. قدرمن سو سجاد مایک خلاص کړه. سجاد الله پامه. سجاد ډیر وخت مولوی صاحب زما سوال ده. تاسو کې رافضی که مسلمانی یا مسلمان یم یار. ته صبر وکړه کنه. سید زاده صاحب د قاری صاحب د رافضی دغه شاعر غلې دي. ښه زرکه سجاد سوال دی وکړه. جانان ډیر وخت نه ناسته سجاد. موږ له دلته له یوې هندو له شی سره کار کوو, له هغو سره ډوډۍ صحیح ده که نه ده صحیح؟ حلال خوري, حلال خواړه خپله یې پخوي بیا یې خوري. که چیرې شیه پخوي بیا یې احتیاط ورسره کوي. ښه صحیح ده قاری صاحب. بس سید زاده صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں, بس وہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے بم کیا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو مثال دی ہے نا انہوں نے ماشاءاللہ, تو اس کے بعد اس کا اعتراض ہی ختم ہو گیا ادھر. کہہ رہا مجھے نہیں پتا, میں پوچھ کے آؤں گا پیچھے سے. میرا اتنا اردو معلوم نہیں ہے لیکن کوشش کرے گا انشاءاللہ. جو میرا اردو صحیح ہو جائے گا واللہ پنجاب میں تم نہیں چھوڑے گا. نہیں آپ کو سنتا رہتا ہے, پشتو اتنا آتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم خود کام کرتے ہیں, یہ جانان جانتا ہے ہم کو, اردو براڈس پہ ہم کام کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو بم والا ہوتا ہے نا, جو آپ سوچ رہا ہوتا ہے, بندے کا دماغ آپ جو ہے نا ریڈ کر رہا ہوتا ہے, ریڈ کرنے کے بعد آپ جب بم کرتا ہے نا ایک سوال رکھ کے, تو اگلا بندہ پھر یا تو آپ کو گالی دس بولو نہیں, ہم بم بولتے ہیں ادھر. لیکن بات یہ ہے یہ لوگوں جو عام شے ہے اس لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. واللہ یہ کتنا کتاب ہم دیکھا ابھی, کتنا کتاب ہم تم کو چشے ارتوائی دیکھیا یا چشے ارتوائی ہم نے کتنی کتابیں دکھائیں ان کو. لیکن مسئله دلته دا ده چې دوی سر باندې خلاصي معلومات وکړي, لټنه وکړي, په حقیقت پسې وګرځيږي. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ کھل جائے اور یہ معلومات کرے اور مطلب دیکھنے لگ جائے. ترا پورته سه دلاوره بیا را پیدا شو, بیا دې په زنجیرانو کې تړي ګوره.
بیا دې अच्छा मौलाना आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता करे, ठीक है। शुक्रिया। एक मिसाल दे के ना आपको थोड़ा सा खुश करके जाऊँगा। سره له تشیو باندې مخږي که زه سنی یم او حضرت علي ولی زمونږ امام نه دی، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تر زوی نه دی یا د بیبي فاطمه کور والا نه دی؟ جی اوس ګوره تا ویل چې امام حسین علیه السلام په شهادت کې د یزید لاس تو کنه هغه شهید کړي، خبره دی دا ده کنه؟ او زه تپوس کوم، زه وام نه، زه تپوس کوم. امام حسین علیه السلام یزید په څوم کال کې باچا سول د مسلمانانو؟ تا ته دا معلومیږي خوري؟ نه ماته نه دی معلوم. دا په شپېتم کال کې یزید د مسلمانانو باچا سول. امام حسین علیه السلام په څوم کال شهید سو د هجرت؟ دا درته معلومیږي؟ نه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یو خوندور تکبیر ووایاست. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. د ابوبکر دفاع ته د نجات ورکړی ده، د رسول الله د ناموس دفاع ته د پیټرول جان نجات ورکړی ده. الہ العالمین دی په دنیا او آخرت کې رب دی تا ته نجات درکړي. آمین یا رب العالمین. الہ العالمین دی تا ته نجات درکړي. الہ العالمین دی تا ته نجات درکړي. الله اکبر. الله خو دې په دنیا او آخرت کې سرلوړی کړه. الہ العالمین دی په رزق کې بې حساب برکتونه درکړي. الہ العالمین دی په کور، په ځوان، په زندگی کې بې حساب برکتونه درکړي. الہ العالمین دی دا زړه د دنیا او د آخرت له غمونو، له پریشانیو او له مصیبتونو درته وساته. الله دې په ټول عمر داسې غم نه در باندې راولي چې بیا باندې خفه کېږي او پریشانه کېږي. آمین یا رب العالمین. اوس راځو دې ته. آمین آمین. تا ته دا معلومه ده چې امام حسین علیه السلام په کوم هجري کال شهید سو؟ درته معلومه ده؟ نه. دا په 1 کال باندې شهید سو، یعنی د 1 کال هجری په سر کې امام حسین علیه السلام شهید سو. که یزید چیرې حسین علیه السلام شهیدولی خو په دې بسته کال کې به شهید کړی و، ولې نه شهیدول؟ که چیرې یزید غوښتلی چې زه حسین علیه السلام په شهادت ورسوم، یا یې بندي کړم یا یې ووزنم، خو دا 1 کال فرصت باچا و یزید د مکې مکرمې، همدغسې د مدینة المنورې د ټولې اسلامي نړۍ باچا و، د ټولې اسلامي نړۍ باچا و یزید. خو په دا بسته کال کې به دی وزلی وای، په شهادت به رسولی وای یزید. اوس دا خبرې مې په دې خاطر درته وکړه چې له سره د मरगरो लेफ्ट शेयर के डबल टेप हो गए लेफ्ट बंदी के जरना रिपोर्ट से रिपोर्ट हो गया अब तेज रिपोर्ट रहा रिपोर्ट पे रवान दे गाड़ी से محترم आवाज دا منافقین دغه شانتي د دلیل په میدان کې ټینګېدې نشي. ماشاءالله قربان مشه دا د شیما اولاد دغه مقابله دغه مقابله وایي نو سره په هر سب کې مقابله وو. هذا قربان الله مجھے تو سرداران اللہ مجھے تو سرداران کا آفرین. لیفٹ شیر کے ڈبل ٹیپ کے لیفٹ در بندی کی یہ رپورٹ ہوئی تھا طالبان. د دین او د اسلام دفاع به ان شاء الله په هر ځای کې کوو. سوشل میډیا ده که په مالی ده او که په جان ده قربان شه. ماشاء الله ان شاء الله همدغسې مقابله به کوو ان شاء الله. माशाल्लाह मलगिरी हिम्मत की डबल टैप वकई, लाइव शेयर कई, इंशाल्लाह लाइव समीगी. माशाल्लाह माशाल्लाह कोशिश वकई का लाइव सरा शेयर कई, हिम्मत वकई टोल मलगिरी لون د کوم د لایو تر نه بند نشي. کری صاحب مو आवाज تر سره شته؟ مولانا صاحب دانن په لیلای باندې دا رپورټونه ظالمان وای کنه، دا منافقین دغه شانتی دي. دلیل په میدان کې چې بیانې بیا رپورټ وي.
زور یې نه رسېږي بس رپورټ ته بس کښېنوه بس او انشاءالله دا به نه بندېږي زمریان ستا ابابیل لرو الحمدلله ابابیل ژوندي دروغ نه یو ملګری زه یوه خبره دغه د عمر بچانو ته کوم دغه نیمي جان او دغه پټرول جان ته څه مسول هغه غرور چې هغه حسن الله یاري مو میډیا ته راوستل او زمریان مو ورته ویستل او غرور مو کول وای موږ غاګان داسې ساتو ریکارډونه یې در باندې جوړ کړل که یې جوړ نه کړل د ابوبکر د عمر بچانو الله اکبر الله اکبر قاری صاحب لایف په 1 نمبر باندې ده لایف په 1 نمبر باندې ده ماشاءالله الله دې دوه ته ډیر جزای خیر ورکړي الله رب العزت ته دوه جهانو کې سرلوړي کی الله دې رب العزت ته په دې جهان باندې هغه خوشاله په ور نصیب کی چې کومه زړه غواړي الله دې دوه ټول شرعي حاجتونه پوره کړي ماشاءالله دا وګورئ براډ په 1 نمبر باندې ده A2 لیگ کې دا په 1 نمبر باندې ده ماشاءالله الله رب العزت نعره تکبیر الله اکبر رب العالمین دی بخبر جانوں کے کامیاب کا اللہ دی وزرما جہان سردار اللہ رب العزت ته اللہ اکبر اللہ کامیاب او کامران کا بارک الله الله خوش قاری صاحب هغه زنانه خو لاړه خو د یو شک بزړه کې پاتې شوی وي دلته کې ما وویلې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه د دې ځل کې دا راغله چې هغه ویډیو امام مطلب دا نه په دې لګ وانت یو 2 منټ سره هغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه تصویر جوړول یو ګستاخی ده کنه ده امام مطلب دا و دلته کې دا راپورټ کړی هغه زنانه د لیست راپورټ کړی هغه زنانه ته وایم الہ العالمین دې سر لوړ کړه و پټرولا و نیم جانا و نیمی جانا الله خو دې تا سر لوړی کړي په دنیا او آخرت کې الله خو مو ای دې ابو بکر بچانو ای دې عمر بچانو ای دې حیدر بچانو الہ العالمین مو په دنیا او آخرت کې سر لوړی کړه آمین په آمین دنیا او آخرت متاسفانه چې دا زنانه راپورته کړي دا زنانه زه پوه شولم ما خپله م وکته دا زنانه الله اکبر یو ورځ چا ماته پیغور را کړی وای موږ غاګان داسې ساتو نو پټرول خو پټرول تو کړی سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ستاسو یو دوستانو خبره وکړم یو زه دغه خبره تا ته را اخلم د تا له کتابونو د تاسو له کتابونو یا د تاسو ته زه معلومات درکړم چې د یزید باندې دا تهمت د خلقو بیا وروسته یوه خبره کوو خو تاسو لطفا کوشش وکړئ فرست اف اول زه ریپورټ ته وخم زه پې نه پوهېږم قسم ده زه قسم کوم روژه ده دا خلک لا د فضول کمنټ کوي زه پې نه پوهېږم زه تاسو سره خپل یو انفارمیشن راغلم یو خپل هغې دپاره تاسو لیک سب یو دقیقه تاسو ریپورټ مو ووهیه مشکل نسته زه ولې کوم زما څه کار ده زه تاسو د تعلیم لپاره رالم ختمه خبره صحیح ده مو ومنله دلته د ابوبکر د عمر بچان سته په خدای قسم چې ټوله باړه چینار راوځي که دا لایف بند کړي انشاءالله بفضل الله وکرم دا یاد وساتئ دا لایف اوس نه بندېږي که خدای کوي یو لحظه داسې څو ثانیې به بندېږي هغه د ریپورټ په وجه خو هغه به له منځه ځي الله پاک دغه د المؤمن دارالحفاظ ابابیل ټول مؤمنان غاړې مو بندې سه چې د زړه له اخلاصه به دعا نه ورته کوئ پټرول جان او نیم جان ټولو مخلصو ملګرو دوستانو رب العالمین خپلو بچو باندې ونازئ ښه تاسو د ما دا بل اکاونټ راپورته کړي مسلمانانو زه په دې ځای کې دا بل اکاونټ چې راپورته کوي زه د یو څو خبرې لرم زه دا کتابونه راواخلم المل ښه راپورته کړي علی بارک الله فیکم د ما بل اکاونټ راواخلئ بیا مې اواز ته در سره وقاري سره محترم اواز ستا اواز دې راځي راپورته کړي اکاونټ د پټو سره قاري سره ښه راپورته کړی مې مننه یو دقیقه ماته صبر وکړئ یو دقیقه ماته صبر وکړئ
القراءة. مسلمانانو غوكسي دي حسين عليه السلام قاتل واوره شمر ابن ذي الجوشن دي خور توایم دا شمر ابن ذي الجوشن دا خو بدي اوریدلی وي شمر ابن ذي الجوشن جی واو دا دي تا کتاب دا یو دقیقه صبر وکړئ زما کم کتاب ده ما تاسو په تا شیا کتاب کولاو کړی که سنیانو دا دي شیعو کتاب ده دي دولس امامه کتاب نه زه شیا نه یم زه سنی یم سيد دا مستدرك سفينة البحار ده نو سيدي شيعو لكتاب يدرت ثابت كرم سي شيعو بشهادت رسولة ده بياخو بيمانيه هغه اس هم معلومه زو اوس غوكسه وريا دوستانو مسلمانانو غوكسي شمر ابن ذي الجوشن دا تسم پسترګو ورته وګوریا وكان دا يولو يوم صفين دي صفين بجنكي في جيش أمير المؤمنين علي عليه السلام يعني دي إمام علي عليه السلام بوبوش كيمو خدي زنديق بيازدل تدر ترى أخلم دا كتاب دي زي تراس الملحمة الحسينية دا دي كتاب دا دي كتاب سوم جلدة أستاذ مرتضى مطهري دا أرشيي بيزني أو كتشوك أستاذ مرتضى مطهري نمني أغخبال شيانا دا بيا وسګوري د دې جزء الثالث ده دریم جلد د دې کتاب د دې دریم جلد کتاب راځو د سخکته همدا کتاب د بيدا شنو چې تعکس اخیستلی قاری صاحب همدا کتاب ده الجزء الثالث دریم جلد و دې کتاب کې دا سی زو 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 راځه په خیر غوښسي مسلمانانو ورونو ټول غوښسي ټول غوښسي ټول دا ګوري د دې کتاب دریم جلد 40 صفحه ده مولانا فرمان سي ما واسطه در سره بالکل اواز ته بالکل جی تاسو आवाज شته ده आवाज مشته جی یو کس ماته د زړه سرونه وایي سمځکه د لایف دالته دوی پول په ریپورتونو کې غورځولې ده کله کله داسې څو ثانیې आवाज بنديږي आवाज راکوي کاوز بنديده سید ان شاء الله سید دې خور ته وایم غوښسي ورته زه فقط دغه اسکرین یو څه درته غټ کړم سي ښه مو سر ورباندې خلاصي دوستانو غوښسي د دې کتاب دریم جلد الملحمة الحسينية 40 صفحه ده إن الإمام الحسين إمام حسين عليه السلام دا دوی معتبر إمام دا ودي كتاب كواي إن الإمام الحسين لم يقتل على يد اليهود أو النصارى أو المجوس أو مشركي العرب ولا حتى على يد أهل الردة منهم يعني إمام حسين عليه السلام ندي يهودو ندي نصاراو ندي مجوسيانو ندي مشركينو أو ندي مرتدو بلاس ويند شهيد سوي بل إنه قتل بأيدي المسلمين بل كديد مسلمانانو بلا شهيد سول بل وحتى على يد أصحاب أبيه دي خبل بلار دي ملغرو بلا سو شهيد سول دي إمام حسين عليه السلام بلار سوكو دي خور توام دي إمام حسين عليه السلام بلار بيزني حضرت علي رضي الله تعالى عنه يعني إمام حسين عليه السلام دي چا سو شهيد سو بل وحتى على يد أصحاب أبيه دي خبل بلار دي أصحابه بلا سو باندي شهيد سول وسقورة ولم يكن قتله من أهل الشام يزيد تشيريو بكوفكيو كبشامكيو شام کې دا وسوګره د ملا وای د امام وای د کتاب ولم يكن قتله من اهل الشام يعني دي شام خلقوا بشهادت ندرس ولا بوسګره بل كانوا من اهل الكوفه دي كوفي خلقوا بشهادت رسول دي کوم ځای دي کوفي خلقوا بشهادت وسګره د کوفي خلق څوک دي دا ټکي مه هیروي اي مسلمانانو
الله اکبر وای سه یو هغه صاحب دلته راغلی و تکبیر الله پټرول جان دی پاره می مردار کړ دا همي وځي دا دیم جان دی پاره الله اکبر ټول تکبیر الله اکبر. اواز ته در سره قاری صاحب واسطه محترم ها واشتل مسلمانانو دا دی خورته هم دا ځای مه هېروه بل کانو من اهل الکوفه چا چې شهید کړل هغه د کوفي خلق وو. اوس دا د کوفي خلق څوک دي همدې امام ته ورځو دې کتاب ته ورځو راځه په خیر د دې کتاب اول جلد ته ورځو الملحمة د دې کتاب اول جلد ته ورځو قراءة امدا کتاب د الملحمة الحسينية استاذ مرتضى مطهري جزء الثالث نادا جزء الثالث نغوارم جزء الأول غوارم جزء الأول غوارم يو دقيقة صبر وكري دا بك خدای کې ویل د پټرول جان او د نیم جان د اخلاص او د صداقت په برکت داسې کمپیوټر اخلم سی 15000 جی بي دا دغه ولري دا آی ډیسک ورته وایي که څه شی ورته وایي مولانا فرمان صاحب زه خو په دې نه پوهېږم هارد ډیسک دا کتاب راته ډالون چې د انټرنیټ نه خلاصه ما په کمپیوټر کې وي دا ګورم دغه کتاب د ملحمة الحسينية استاذ مرتضى مطهري الجزء الأول التا دی خورته وایم التا تا په کتاب کې ولیدل سکانو من اهل الكوفه د کوفي خلقو په شهادت ورسول او د علي رضی الله عنه شیو په شهادت ورسول ودلیدل كانوا على يد اصحاب ابيه خا وجدي اغه کتاب استاد مرتضى مطهري الجزء الاول دا کتاب ده دي کتاب سوامي صفحه تزو یا وصلو نه وستمي صفحه تزو یا وصلو نه وستمي صفحه تزو يوصل انه يستمي صفحه تزو دي كتاب يوصل انه يستدع دراخل دا ګور دا صفحه د ورته ګوري مسلمانانو يوصل انه يستمي صفحه ده هغه مخکې خبره مې په دریم جلد کې د استاد مرتضى په 14 صفحه کې درته وکړه دا اول جلد دی الملحمة الحسينية يوصل انه يستمي صفحه ده راځي په خیر مسلمانانو اله العالمین خو د پټرول جان کدلی وی را سره او نیم جان کدلی وی اله العالمین خو د دوی په دنیا او آخرت کې سر لوړی کړي اله العالمین مو ابو بکر په شفاعت کې اول راپورته کړه اله العالمین مو د عمر په شفاعت کې د عثمان او د علي حیدر اله العالمین مو د حسن او د حسین په شفاعت کې په ورځ د قیامت راپورته کړه یا رب العالمین یا ذل الجلال والاکرام ګوري دوستانو وس ګوره په مخکینی خبره کې د کوفی ولا ریبه إيت شك وشبهة نست في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب دي كوفي خلق دي علي رضي الله عنه شيول كبروا يا أهل السنة كبروا تكبير الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا ريب إيت شك نستا فتشكي شك نستا في أن أهل الكوفة دي كوفي خلق سيو كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب وسغوك سبسي داي دي كوفي خلق دروا بيزندل دوي واي پا كوفة كي سنيان والسي حسين عليه السلام بشيت كال دادي تا كتاب ويسي دي كوفي خلق من شيعة علي ابن أبي طالب من شيعة علي ابن أبي طالب عليه السلام عليه السلام دي ملا ند لكلي عيني لكلي يعني علي ابن أبي طالب عين خا وأن الأسغوكسية وأن الذين قتلوا الإمام الحسين كمو كسانوس إمام حسين شهيد كرل هم شيعة إيه مسلمانانو دا سمر توقوريا هم شيعة
هم شيعة هم شيعة